بسم الله الرحمن الرحیم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ راته ګرانو هیوادوالو. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بېمدرکوهنې تاریخ شریک کړم. مخکې له دې نه چې د کابل او د ولایتونو جدول ته راشم، تاسو زموږ د اسکی میډیا چینل د سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد. لومړی راځم لومړی قطار کې چې د کابل ولایت ده. د کابل ولایت چې دا څو ورځې کېږي چې تاریخ مخکې نه تللی، هغه پخواني شکل سره ده. د 1401 کال د 5مې میاشتې 18 تاریخ کې ده. احتمال شته چې د روان کال د میزان د میاشتې 25 تاریخ نه وروسته یا سبا یا بل سبا دا تاریخ بدل شي. کوم کسان چې البته موږ ثبت نامونه کړي وو هغوی ته تر دغه تاریخه پورې نوبت ورکړی وو، او بعضې چې له هغه نه وروسته ثبت نامونه کړي وو هغوی ته تر اوسه تاریخ نه ده ورکړی. احتمال شته چې دوی ته هم په همدې هفته کې یا بل هفته کې حتمي تاریخ ورکوي. کسایی که در کابل ثبت نام کرده به تاریخ 401 و ماه پنجم و تاریخ 18 یا 20 یا 25 به می تاریخ ثبت نام کرده است، احتمال است که در می نزدیکی ها بخیر برشان تاریخ بده و اگه این هفته نشه هفته آینده بخیر حتما برشان تاریخ داده میشه. اروزگان ولایت ترازو د اروزگان ولایت نوبتي چې ده د 1402 کال د 9 میاشتې 18 کې ده. بادغیس ولایت چې ده د 1402 کال د 5مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. او بامیان ولایت چې ده نو بدهی بامیان با تاریخ 402 ماه 2 و تاریخ 25 است. و بادخشان 402 ماه 5 تاریخ 26 است. بغلان 402 تاریخ 1 و ماه اول تاریخ 25 است. بلخ نوبدهی بلخ که است 401 ماه 11 تاریخ 23 است. پروان نوبدهی پروان که است 402 ماه اول تاریخ 30 است. او پکتیا چې د پکتیا ولایت نوبدهی د 1402 کال د 5مې میاشتې 19 تاریخ ته رسېدلی. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. نوبدهی پنشیر که است 402 ماه 6 تاریخ 23 است. نوبدهی تخار که است 402 ماه 5 تاریخ 17 است. جوزجان که است نوبدهی جوزجان با تاریخ 401 ماه 8 تاریخ 25 است. د خوست ولایت چې ده د 1402 کال د 2مې میاشتې 15 تاریخ ته نوبدهی رسېدلی. نوبدهی د کندی که است 401 ماه 8 تاریخ 14 سریپل نوبدهی سریپل که است 402 ماه اول تاریخ 30 است. سمنگان که است نوبدهی سمنگان با تاریخ 402 و ماه 3 و تاریخ 29 است. غزنی نوبدهی غزنی سالشان 401 ماه 7 تاریخ 23 است. و غور نوبدهی غور با تاریخ 402 تاریخ ماه 4 تاریخ 30 است. فاریاب نوبدهی فاریاب که است 402 ماه اول تاریخ 31 است. فرا نوبدهی فرا 402 ماه اول تاریخ 28 است. نوبدهی کاپیسا که است نوبدهی کاپیسا با تاریخ 401 ماه 7 تاریخ 8 است. د کندوز ولایت چې ده د 1402 کال د 5مې میاشتې 15 تاریخ ته رسېدلی ده. قندهار ولایت چې ده د 1402 کال د 4مې 19 تاریخ ته رسېدلی. کونړ ولایت چې ده د 1402 کال د 3مې میاشتې 21 تاریخ ته نوبدهی رسېدلی. لغمان ولایت د 1402 کال د 2مې میاشتې اول تاریخ کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 4مې 4 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د 2مې 11 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 20 کې ده. نیمروز ولایت د 1402 کال د 4مې 3 کې ده.
نو بدیهی هرات کی است؟ فعلا هرات هم 2 روز 3 روز میشه که تاریخشان نداده، لسه همراه ما شریک نمیشه. تاریخ قبلیشون کی است؟ 401 ماه 11 تاریخ 13 است. و هلمند کی است؟ هلمند 402 ماه 6 و تاریخ 7 است. و د میدان وردګ ولایت چې د 1401 کال د 12 میاشتې 11 تاریخ ده. زابل ولایت د 1402 کال د 9 میاشتې د 20 تاریخ ته رسیدلی ده. این بود نوبدهی ولایت ها، البته به شمول کابل که فعلا هم تاریخشان پیش نرفته، اما تاریخ 401 ماه 5 تاریخ 18 است. فعلا نرفته. احتمال است که در نزدیک ها بخیر نوبدهی کابل پیش بره. در می هفته احتمال زیاد است. اگه یه هفته نشه هفته آینده بخیر پیش میره. و د ارزګان ولایت هم فعلا لپاره سلجل پاسپورت نه پکې توزیع کیږي، او همدارنګه په بادغیس ولایتونو کې هم داسې توزیع کیږي، او کابل کې هم فعلا لپاره 15 جوړه پاسپورتونه توزیع کیږي. ټول په افغانستان کې بغیر له کاغذ حساب نکو 15,000 هرات حساب نکو 1500 جوړه روزمره توزیع کیږي. چې هرات سره حساب کو بیا البته 1500 توزیع کیږي. چې به هرات سره حساب کو 8500 جوړه توزیع کیږي. کته سي د پاسپورت په ارتباط باندې کوم وړاندیز لري، کوم مشکل لري، کولای شي زمونږه یوټیوب چینل سره تعقیب کړئ، او بل مونږه یو ټلګرام هم لرو، کولای شي زمونږه ټلګرام هم سره تعقیب کړئ. روزمره مونږه پکې د ولایتونو لیستونه خبرو، کولای شي هغه ځان سره تعقیب کړئ، وی ګورئ. هر ورځ مونږه د ټلګرام په طریقه تاسو سره خپل معلومات شریکو، او کسان چې غواړي لیستونه وشي په دې شکل سره مونږه سکو البته مونږه لیستونه کوي خبروي. کولای شي تاسو د هر ورځ مثلا مونږه چې نو ورځ د 1402 کال د 9 میاشتې د تاریخ د لیستونه مونږه هر ورځ سکو په مونږه ټلګرام کې مونږه نشر کوو. کولای شي دا ټلګرام ادرس زمونږه مراجعه وکړي، په دې سکرین باندې هم تاسو ته ښکاري. کولای شي چې ټلګرام ته مراجعه وکړي، او بل د فیسبوک له طریقه هم کولای شي زموږه صفحه هم سره تعقیب کړئ. فقط فیسبوک کې ولیکئ خدمات پاسپورت / پاسپورت خدمات ته ولیکئ، ان شاء الله صفحه پیدا شي درته. او په د ټلګرام په طریقه د ایمو له طریقه چې اجتماعي صفحې د کولای شي هغې طریقه موږ تعقیب کړئ، د ټویټر له طریقه. نو کوم مشکل هم درلود کولای شي دلته مراجعه وکړي، خپل مشکل حل کړي. بیا هم کوم کسان غواړي خپل فورمه ولایتونه تبدیل کړي یا غواړي نوی ثبت نام وکړي، کولای شي زموږ د واتساپ شمارې سره تماس ونیسي، تر څو زموږ کارمندان ورته څه وکړي، ثبت نام ورته وکړي. او هغه کسان چې د ویزو په ارتباط باندې مشکل لري هغوی هم کولای شي واتساپ ته میسج وکړي، د برازیل ویزو په ارتباط باندې، د فرانسې ویزو په ارتباط باندې، د ایران ویزو په ارتباط باندې، او د بورسو په ارتباط باندې، د پاسپورت په ارتباط باندې غواړي ثبت نام وکړي. کولای شي زموږ واتساپ شماره سره فعاله ده، کولای شي هغې ته میسج وکړي، او ان شاء الله تاسو سره به زموږ کارمندان په اړیکه کې شي او تاسو به ثبت نام وکړي. مننه کوره بعد کسایی که سوال داره میتونه که چنل یوتیوب ما را هم چیزی کنه تعقیب کنه، و کانال خدمات پاسپورت تلگرام هم میتونه تعقیب کنه. و کسایی که میخواد ثبت نام ها اجرا کنه، مثلا ثبت نام های ویزه برزیل یا ویزه فرانسه، ویزه ایران یا بورسیه های هر نوع، و ثبت نام پاسپورت و ثبت نام لاتری، میتونه که به واتساپ ما چیزی کنه، پیام ارسال کنه تا ما برشان ثبت نام اجرا کنیم. تشکر، زنده باش. برای معلومات بیشتر و حمایت از ما میتونه که چنل یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید. لا ډیر معلومات لپاره او زمونږ د حمایت ملاتړ لپاره چې موږ تاسو ته ښې ویډیوګانې جوړې کړو، د زمونږ یوټیوب چینل سره سابسکرایب کړئ او لایک او شیر کړئ. مننه، کور آباد.